السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه فتن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ایچ آر سی فیوز او نورمال فیوز ترمنځ فرق. دوستانو راځو اول ایچ آر سی فیوز ته. د دې فل فارم دی ایچ آر سی فیوز مساوي کیږي دوستانو د های ریفچر کیپیسټي فیوز سره. دوستانو عموما موږ په برېښنا کې لرو دوه قسمه سرکټې چې اول ته ویل کېږي دوستانو پاور سرکټ او دوهم ته ویل کېږي دوستانو کنټرول سرکټ. دوستانو اول راځو پاور سرکټ. پاور سرکټ چرته چې بهیږي دوستانو های امپیر مثلا 100 امپیره 200 امپیره یا 300 امپیره کرنٹ په دې کې فلو کېږي بهیږي دوستانو، نو هغې ته پاور سرکټ ویل کېږي او دې ته دوستانو عموما نصب کېږي ایچ آر سی فیوز. او دوهم دوستانو مونږ لرو کنټرول سرکټ. چرته چې دوستانو په کنټرول سرکټ کې د 2 څخه تر 15 امپیره پورې په مشکله هغه کرنټ پلو کېږي یعنی بهیږي، نو هغې ته نصب کېږي دوستانو نورمال فیوز. دوستانو د دې دواړو ترمنځ مهم فرق دا دی دوستانو، کله چې مثلا مونږ نورمال فیوز لرو، نورمال مثلا 10 امپیره هغه لوډ برداشت کوي او هغه مطلب هغه مونږ نصب کو. کله چې دوستانو د دې څخه 11 امپیره په دې باندې لوډ راشي، نو دا اتومات چې دی دوستانو هغه کټ کېږي سوځي او هغه سرکټ چې دی اوپن کېږي، مطلب سرکټ زموږ ثابت پاتې کېږي او دغه فیوز چې دی دوستانو دغه د منځه ځي. او ایچ آر سی فیوز چې دی دوستانو مثلا موږ سره یو ایچ آر سی فیوز دی دا 10 امپیره دی، نو کله چې دوستانو دې باندې 12 امپیره د لږ سیکنډ د څو موقت وخت لپاره په دې باندې لوډ زیات راشي، نو دوستانو دا هیټینګ کوي ګرمیږي خو دا کټ کېږي نه. لکه مطلب د دې نه موږ موټر لګو یا داسې یو ماشین لګو چې هغه په سټارټینګ کې امپیر رالي، خو دا د واره دوستانو کټ کېږي نه، د منځه نه ځي، ځکه چې دا څه سیکنډ یو څه موده وخت نیسي. د هغې نه وروسته دوستانو دا چې دی بېرته هغه امپیر ښکته راشي، نو دا بېرته په خپل حال پاتې شي ثابت پاتې کېږي. خو که دوامداره دوستانو په دې باندې کرنټ زیات راغی، نو دا هم د منځه ځي او ختمیږي. نو دا دواړه دوستانو د سیفټي دپاره د پروټیکشن دپاره د حفاظت د ساتنې د سرکټو دپاره چې یو پاور سرکټ دی او نورمال سرکټ دی دې دپاره نصب کېږي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.